د بغلان ځایي مسؤلین وایي چې جمهوریت د افغان حکومت لپاره ستره کرښه ده. بغلان ولایت کې نن د یوې غونډې په ترڅ کې د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکو له افغان وسلوال پوځ ټاکنو او د سولې له روان بهیر ملاتړ اعلان کړی او د سولې او ټاکنو پر شفافیت یې ټینګار کړی دی. د بغلان امنیه قومندان ویلي چې د حکومت ضد وسلوالې ډلې چانس لري تر څو له جګړې لاس واخلي او له افغان حکومت سره یوځای شي. والي بیا د سولې روانو مذاکرات ته په اشارې ویلي چې امارت هیڅکله د دوی لپاره د زغم وړ خبره نه ده او جمهوریت د سولې په خبرو کې د افغان حکومت لپاره سره کرښه ده. بغلان کې د یوې غونډې په ترڅ کې له افغان ځواکونو ټاکنو او د سولې د روان بهیر ملاتړ شوی دی. ځایي خلک وایي تل له دغو دوو سترو بهیرونو چې سوله او ټاکنې دې ملاتړ کړی او په هر ډول شرایطو کې غوښتونکي دي خو ټینګار پکې په شفافیت او روڼتیا لري. نیروی امنیتی خود برای همیشه حمایت کردیم، در کل نیروی امنیتی می باشیم و در ضمن از پروسه انتخابات هم حمایت میکنیم. انتخابات شفاف بدون تقلب میخواهیم و در ضمن از پروسه صلح که بالاتر از همه چیز است مولترین از پروسه صلح حمایت میکنیم. در ضمن از انتخابات که انتخابات شفاف سرتاسری با امنیت و با تمام چیز برگزار شود. د بغلان ځایي چارواکي په دې غونډه کې وایي چې د حکومت غیږه د سولې په برخه کې د حکومت ضد ټولو ډلو ته خلاصه ده او کولی شي په هر وخت کې له حکومت سره د جګړې پر ځای سوله وکړي. خو د چارواکو ټینګار پر دې دی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د افغان حکومت لپاره سره کرښه ده او کله به یې هم په امارت بدل نه کړي. اما این رسیدن به صلح یک چارچوب داره، یک چوکات داره. صلح بدون قید و شرط مردم افغانستان نمیتونه به او برسه و او صلح پایدار نیست. به طور مثال چنانه که مخالفین افغانستان طالبا خواهان امارت اسلامی است، جمهوریت خط سرخ است برای مردم افغانستان. جمهوری اسلامی افغانستان خط سرخ است برای مردم افغانستان و از او سخت حمایت میکنه. صلح یو آزاد او د حکومت غیږه آزاد ده، ټولو ته خدای دې راولي. موږ هیڅ مشکل د هیڅ چا سره نه لرو او موږ نظامي ارګانونه یې بیخي نه لرو چې تاسې غواړئ صلح ستاسې دپاره او د ټول افغانستان د ملت دپاره صلح یو واجبه ده چې باید راسي، حتما باید راسي. افغانان دا ډېر وخت چې زموږ پایت کېږي چې زما عمر دی زما نه پایت کېږي چې ما دې در اوسه دغه وخت هغه خواته چې ما حکومت لیدلی. دې غونډه کې د بغلان د اوسېدونکو ټینګار پر دې دی چې افغان حکومت او وسلوال طالبان د سولې په روانو خبرو کې بین الافغاني خبرې د قطر تر مذاکراتو ښې وبولي او دننه په افغانستان کې دې سوله وکړي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.